السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو الفبې نهم لوست ته ښه راغلاست. د نهم لوست له پیل څخه د مخه دا ووایاست چې په اتم درس کې مو څو توري لوستلي وه او د هغو تورو نومونه هم یاد کړئ. په اتم لوست کې مو دوه توري طا او زوا لوستلي وه. په نهم لوست کې د پښتو الفبې دوه نور توري عین او غین درشیو. عین د پښتو الفبې 90م توری دی. عین عین عین. اوس د عین د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له چپه طرف څخه راسته طرف ته قلم کش کړئ، بیرته په ګول شکل له لوړې خوا څخه قلم لاندې وګرځوئ. د عین د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس د عین غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ع ع ع. غین. غین د پښتو الفبې 10م توری دی. غین غین غین. اوس د غین د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له چپه طرف څخه راسته طرف ته قلم کش کړئ، بیرته په ګول شکل له لوړې خوا څخه قلم لاندې وګرځوئ او پر سر یو ټکی ورکړئ. د غین د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د غین غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. غ غ غ. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د نهم درس دا دوه توري عین او غین تاسې د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره یو ځای تکرار کړئ او ویې لیکئ. تر 10م لوست پورې خوشحاله او آرام ژوند ولرئ. په مخه مو ښه.